مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرة سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أسماء رضي الله تعالى عنها وايي كم وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقى معلومة أو صلى الله عليه وآله وسلم چيني أو كم إخوات أولاده ترجوع د بیرانانو څخه یو نفر د مکې مکرمې د خاطب خرابلی او د تلکلي بیتونه یې ویل ما د لیک پر رسیدلو سره واوري باید مدینه منورې ته مسلمان راځي. ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم پس له اسلام هغه د مخنی ګناهونه رضي الله تعالى عنها وايي کنن ځان مړ بیتونه واورېده كعب هم مسلمان سو او رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كم وقت مدینه منورې ته ورسېدی خپل اوښه د مسجد په دروازه کې چوکۍ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم د مدینه منورې صلى الله عليه وآله وسلم ابو بکر کرام سره ناس قوم مشر كعب وايي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هغه اوصاف سره وپېژندي صلى الله عليه وآله وسلم د عليه الصلاه والسلام مبارک به اوریدلی و او د قریش هغه اعلان شوی رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم سره مخامخ او خبرې سره وکړي پر هغه د خپل قوم د اویا نفر سره مسلمان ته پناه راوړې ده او بیا امان غواړه خپل لنګوټه آیا وکعب پر سر توبه کوونکی او مسلمان راسي او دا اعلان وکاوه چې د امن او سلامتیا پاچا عليه وآله وسلم وفرمایل چې دنیا به په عدل او انصاف ډکه کړي. بیا نو کعب هغه خپل مشهوره قصیده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مدح او صفات کې صلی الله علیه و آله وسلم هم معلوم دي قصیده د بانت سعاد نوم پر اجداء یا قصیده برده په نامه سره یادېږي د اعلان کوي چې د امن او سلامتیا پاچا بانت سعاد چې دنیا به په عدل او انصاف ډکه کړي. متيم إسراء لم يفتى مقبول بلکې دغه کسان چې پر صلی الله علیه و وسلم د ارهابي تهمت او ویلو سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل اوسته برده د مدینه منورې په لار کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په انعام کې رضی الله تعالی عنه او بیا په ورسته کې حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه د شام دغه برده كعب رضي الله تعالى عنه ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عليه وآله وسلم لباس ما ترخبل زان ما سوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بیا چې کعب رضی الله تعالی عنه فارسو دغه برده معاویه رضی الله تعالی عنه د کعب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هجرت را کړی او دغه برده تر ډیره زمانه صلی الله علیه و آله وسلم د ورځې په غاړه تور کې
نو وزنګېد. اوس هم ویل او د کېږي مدینې چې هغه منورې مرده مسلمانان د ترکیې نه په پوهېدل موزیم کې چې پراته څه ده. وخت به راورسېږي. څرنګه چې کعب رضی الله تعالی عنه د قصیدې په ویلو سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم برده په انعام وګټل، او اوږده لار نو د رارسوي قصیدې نوم یې هم دلته نو قصیدې بالکل حال برده نور سو. معلومېدي چې او کله دغه او څه وخت به برده د راورسېږي. جنسیت قیمت نو د مدینې منورې مسلمانانو څه کول؟ یا 100,000 درهمه مصعب ارزه ابن عمیر رضی الله تعالی عنه تبرک هر ورځ د ټولو مسلمانانو سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و استقبال ته راوتی. ته هغه خپل قصې ته دا د دې لپاره چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مقام د تبوک غزا عزت د هجرت د هم کال د مدینې منورې و نور خلقو ته ورښکاره څرنګه چې د مکې مکرمې الله صلی الله علیه و آله وسلم او باطل په مابین کې یو فاصله څونه او ځای جلا کوونکې غزا دغه راوتلو کې پس له دغه فتح څخه لو معنا عربو ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رسالت دلته او راځي نبوت کې یوازې دا نه چې نبی او رسول نو دی، ځکه د وخت بلکې علاوه پر حالاتو دغه په تماما معنا سره حاکم او تغییر امیر وکړي. هم دی. خلق او د دغه الله ټول جل مسلمانان جلاله و د دین صلی الله علیه و آله وسلم ملګري چې دغه ډلو بیان به ان شاء الله نو دا چې هر ورځ مسلمانان راوتل فصل کې دغه راوتلو تفصیل سره د مدینې بیان منورې پر کفارو او دغه په ډلو و اسلام ته داخلي ده به د مسلمانانو د هغه شمیر او عدد څخه د معلوم مدینې منورې د رسول الله صلی الله علیه و سلم په حجۃ الوداع کې اشتراک. نو هر ورځ به د سهار اوس چې د مسلمانانو داخلي ستړیاوې پای ته ورسېدې چې د مکې او مسلمانان د دې لپاره فارغ شول چې د الله جل جلاله د دین احکام او قوانین انتظار بناستو او د اسلام لپاره دعوت نشي مکرمه ولاري تکتل مگر بیا کوم وخت چې به ماپشن سو دغه وخت کې او ګرمي به ډېر شدید قوت موجود و چې بل کوم سبب او دلیل د دوشنبه په ورځ مسلمانانو چې د عارض او تیری کال چې هغه ربيع الاول د میاشتې اتمه ورځ و چې په هغه وختو کې د ځکه د مخ هغه لوی عسکري قوت بلل کېدی لکه څنګه چې یا میلادي کال په بخوا کې د میاشتې چې د روم د تعرض او تجاوز شروع د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قاصد دا دې معلومه وي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هجرت د محرم د میاشتې په اول وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د رسالت شروع بلل کېږي دا د کال د شروع په سبب او پلار کې او د میاشتې د په حساب د غسانی له طرفه شهید هجرت او تر هغه وروسته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه مسلمان قاصد او بیا مدینه منورې او انتقام اخیستلو لپاره د زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه په مشرۍ یو لښکر و مؤتته ولېږي او هر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په داسې وخت کې مدینه منورې ته ورسېد خپل بدله او انتقام د هغه ظالمانو څخه لکه څنګه چې لازم و نو الله علیه و آله وسلم مگر بیا انتظار یې کړی د لری او نږدې عربو په زړه کې او ګرمي شدیده سوه تاثیر او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه راغلی د معتد جنگ هغه لوی تاهر چې د مسلمانانو د مصلحت او شهرت لپاره پرېښاوه نه د فکر استی او نه چې د ردی چې پس دغه جنگ به د ډیرو عربي قبیلو په دماغ کې دا فکرونه پیدا سي چې د روم څخه خپل استقلال لاس ته راوړل او د مسلمانانو سره په ډېره مسافه لیدل او دغه د مسلمانانو قوت يهودي چې یوازې پاتو چې قدم قدم دلیل وحدود الله صلی الله علیه و آله وسلم او د روم د مملکت هغه حدود دي چې د شام ځان نه څنګه او په لوړ اواز نه په همسایتو کې پراته تهدیدول یعنی اې د قیله اولاد سر پر ځان دا لازم وبل چې د مسلمانانو قوت د مخه تر دې چې د ولي او عظیم خطر په شکل میدان ته راوځي او بیا هیڅ چاره نه کیږي د بین یوسي نو يهودي ناری او د مخه تر یا بني قیله مسلمانان ختم او فیصله چې په نورو عربي منطقو کې زما پر ضد یعنی بني قیله او شورشونه پیښیږي تاسو بخت او نصیب دغه مصلحتو او ګټو په سبب رسول الله صلی الله علیه و وسلم یو کال نو تیر سوی چې قیصر د مسلمانانو د جنگ د پاره هغه مسلمانان چې کورو ته رسیدلي په تلوار یې دغه لښکر د رومیانو او هغه عربي قبیلو څخه سره یو ځای کاوه چې د قیصر تابع د تکبیر ناره په بني عمرو بن عوف کې واورېدل قیصر د مسلمانانو سره د یو فیصله کوونکی او خونړي جنگ د پاره د خوشالۍ تکبیرونه شروع کړي او په تلوار د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لیدلو او د مسلمانانو پر ضد
د یوې خونړۍ جګړې لپاره ځانونه تیاروي. صلی الله علیه و آله وسلم راګرځېدلي اورېدلو په شوق او محبت سره په هر لحظه کې د روم د حملې څخه او شرارلۍ ورته وایي. په دغه وخت حتی چې مسلمانانو به یو غیر عادي غلم او आवाज واورېدی دا به ګمان شو چې د رومیانو لښکر راورسېد چې د سورۃ د مسلمانانو دغه حالت نمبر په هغه آیات کې فرمایي کې معلومیږي چې حضرت عمر بن الخطاب وجبريل وصالح المؤمنين چې هغه قصه ده والملائکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یعنی بشک هم هغه الله چې ولې د ټول مسلمانان ماړه او اساس او دوی فکر وکړي چې شاید صالح مؤمنان ژوند لپاره هم وسائل او اسباب پیدا شي. ملائکه نو د دوی د جملې څخه ځینو ازواج مطهرات رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره خبرې رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره یو ځای د ژوند لپاره رسول الله صلی الله علیه و وسلم او وسائل برابر ترڅوچی په بنی عمرو د نور مسلمانانو پر قسم هو ساجوند د ربيع الاول رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مدینه منورې ډیرو مسلمانانو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مخ پورې نو لیدل د هیڅ زوجې ورته نور نو مسجد ته نږدې په یو بالاخانه کې اوسېدل کم یو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی او کم یو ابو بکر الصدیق دی د واقعې په حقیقت عمر هم سره نږدې نو یې په شروع ابو بکر الصدیق رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل ازواج مطهرات او هر یو طلاق کړی چې کم یو رسول الله ترڅو چې د لمر د ګرمۍ شدت د بیانولو څخه ابو بکر رضی الله تعالی عنه ولاړ شو مسلمانان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حملې ته جوړ دلته په کومه اندازه پریشان و چې دا رسول الله حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وسلم چې دغه قصې روایت کوي ابو بکر الصدیق ما یو انصاری ملګری درلودی د مدینه منورې ټول خلک په سبب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مجلس او شرایط لپاره راغلي دي دغه انصاری به د خوشالۍ ورځ و چې د مدینه منورې په ټول تاریخ کې مجلس داسې واقعات به خبرول مدینه منوره نه ورغله او کبدی غائب مسلمانان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او هر یو حالات چې زما سره جوړ او موږ دواړه د مدینه منورې د عوالی په منطقه کې اوسېدلو د کلثوم او په نوبت سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه وختو کې موږ د غسان په پاچا سره د دوشنبه چې پر موږ مسلمانانو حمله کړه نو خود زموږ مسلمانانو ورونه په تشویش مسجد جوړ جناب برمي او دا اولین مسجد دی چې په اسلام کې جوړ شوی دی په تلوار او وارخطایي راته وویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې اول کار په مدینه منوره کې کړی دی هغه د مسجد جوړول بلکې تر دې مهمه کار په اسلام کې خو چې خبر راته وایي او مشترک د رسول الله صلی الله علیه و وسلم خبر وو چې د خپل ازواج اسلام کې د حرام څخه او هر مرکز دی تر دغه ځای پورې دغه قصې څخه مرکز دی چې مسلمانان په دغه اندازه جهاد د پاره د لښکران د حملې په تشویش جوړولو مرکز چې د وارخطایي هر خبره او اجتماعات مرکز فکر کې مسجد او غریبانو حمله ورکړه مسلمانانو او د امام بخاری رحمه الله په روایت کې مسلمانانو د پاره عام او رئیسي مرکز دا روایتیږي نو ځکه چې عمر رضی الله تعالی عنه وایي مشتویل سیمه وای چې غسان د مسلمانانو د جنگ لپاره چوکي په شکړي یعنی را رهیسوي دي مسجد او زما ملګری او د دې نوبت المنز ادا د مسجد نبوي الله عز وجل ما خستان راغلی توبه زما د پورت دروازه نمبر آیات کې دغه مسجد په اړه کې فرمایي لمسجد زفا ورخطایي وتعالوته چې څه پېښه من اول يوم ملګری مې راتوول ډېر لو خبره ان تقوم فيه ما ویل آیا فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين رسول الله صلی الله علیه و سلم هغه مسجد طلاق کړی چې تاداو او اساس د اول ورځ څخه پر تقوا او پرهیزګاری شو شوی دی روم د جنگ او حملې او لائق د تشویشي چې په هغه کې درمازه د حاله ودرېږي او موقف کې و په دغه مسجد کې داسې خلق دي هغه شی چې د روم او غسان د حملې تاکید کاوه هغه کار و چې د مدینه منورې منافقانو دغه خبر په اورېدلو سره وکړي
دا مسجد ساده او د خټو مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کامیابی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ټول د ژوند په هر مسئله کې په خپل سترګو سره لیدلې او په لږ وخت کې او دا ورته معلومه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په قبا کې چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو په مخ کې ثبات او مقاومت وکړي بلکې هر شی او هر قدرت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په لار کې درېږي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خلق ژوند او د هڅونې کارونه منافقان ته د امید او برابر د دوی د زړه پټ مقصدونه دي مهاجر مسلمانانو ژوند چې د امید پیدا شي چې د روم په واسطه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسیږي نو یې د خپل د او مؤامرو د پاره یو ځل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ماګان حاله د مسجد په نامه او شهر سره جوړ او تر سره هغه مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د الله عز وجل په امر د پاره جوړ په داسې حال کې د تقویت چې ابو بکر د مسلمانانو د تفرقه تر او د هغو کسانو د اجتماع د مدینه منورې په طرف جوړ کړي چې د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره جنگي د مدینه منورې خلکو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه وغوښته او اول هغه په دغه مسجد کې د تبرک د پاره منځ وکړي اسعد ابن زراره اصلي مقصد دا چې مسلمانان الله تعالی عنه او دوی په هغه مقصد اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه دوی دغه مسجد دغه د پاره جوړ کړی اول منځته چې هغه نفر مسلمانانو په ضد د سیسه او مؤامرې حتی څخه ځینې علما وایي چې هغه شکل نسی متوجه چې دغه مسجد ته واردېږي نفر به صدرېږي کم نه وي چې په ظاهر د نوم د مسجد وي او په حقیقت کې به د مدینه منورې د منافقینو او د اسلام د هغه دشمنانو لپاره ځانګړي چې تر مدینه منورې د باندې په شام کې اوسېږي ودغه عادت ته مجبور ابو عامر الفاسق بل صحیح حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل مقصد د جمعې د تبلیغ د غزا لپاره په آمادګي مشوره کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هجرت مخکې د اسعد نو د منافقانو دغه دسیسه هم نشوه کامیاب بلکې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د غزا څخه راغلی د مدینه منورې په طرف رهیدي او د سالم ابن عوف او منطقه ته ورسېدی د جمعې د منځه وخت څنګه چې د ابو عامر الله صلی الله علیه و آله وسلم د جمعې د منځه په ادا کولو امر وکړ او بیا د جمعې منځه په دیار کې د سالم ابن عوف قادر وپیژندل سي د جمعې په دغه منځه کې شلو نفر او دغه مسجد ضرار او د جوړېدلو کې به خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وویل کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مکه مکرمه څخه مدینه منورې ته هجرت وکړي د شروع څخه تر مدینه منورې د باندې یعنی په اسلام کې رسول الله صلی الله علیه و سلم اوله او هلته یو مسجد جوړ کړي چې په دیار کې د بنی سالم ابن عوف وویل او رسول الله صلی الله علیه و سلم منورې په مابین ورسته کې د جمعې د منځه ورځ رسول الله صلی الله علیه و سلم مسجد ته ورتلی او هلته به دوه رکعات او دغه ورځ څخه دغه مسجد د شار او په هغه کې د مسکول رسول صلی الله علیه و سلم بیان کړی دي د اختصار پر ډول مدینه منوره منافقینو غوښته چې دغه مسجد پر ضد د مدینه منوره په دغه مسجد ته یو بل بنا یا تعمیر د مسجد په نامه جوړ چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منوره ته داخليدي د مدینه منوره کورونه او پاک عمل د خوشحالي په محرک او سبب یو سړی و چې ابو عامر الراهب ورته ویل کېده د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په استقبال کې د قبیله یو نفر او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هجرت علينا من ثنيات الوداع او د نصاراو وجب الشكر علينا ما دعا لله داع د مدینه منورې د شاوخوا خلق جئت بالامر المطاع او خزرج د قبیلو خلق المدينه مرحبا يا خير داع عقیده درلوده او د دې ډیر زیات عزت تعظیم او احترام کاوه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر بختور او مبارک قدوم یا ورتګ ورسته چې په مدینه منوره کې د علم او ایمان لمر راوختی او د اسلام په نور سره شاوخوا رڼا نو د داسې مصنوعي او تقلبي فقیرانو اهمیت د بین ولاړ او د چا اهمیت نور کاوه
ځکه د لمر په راختلو سره څوک په هغه څراغ پسې نه ګرځي چې تیل یې خلاص سوي وي. ابو عامر د دغه کیفیت څخه ډېر خفه او ناراضه او د حسد په اور کې نینې سو. خو بیا هم رسول الله صلی الله علیه و وسلم دغه ابو عامر الفاسق و اسلام ته دعوت کړ او ورته ویل ما د خپل ځان سره ابراهیمي صحیح دین راوړی. ابو عامر ویل زه خو د پخوا څخه پر ابراهیمي دین وم مګر تا د خپل ځانه په ابراهیمي دین ځینې مخالف شیان ګډ کړي دي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم دغه د خبره په شدت سره رد کړه. خو بالاخره د ابو عامر د خولې څخه دا خبره راووته په موږ دوو کې چې هر یو درواغجن وي الله جل جلاله دې هغه د خپل وطن څخه لري او یوازې په غربت او مسکنت کې مړ کړي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل آمین. د بدر تر غزا وروسته چې د اسلام اساس او بنیاد نور هم ټینګ سو د حاسدانو سترګې او زړونه نور هم د مسلمانانو په کامیابۍ وسوځل کېده نو ابو عامر وارخطا سو او مکې مکرمې ته د دې لپاره وتښتېدی چې مشرکان د رسول الله صلی الله علیه و وسلم وجنګ او مقابلې ته نور هم تشویق کړي او د اسلام سره د جنګ لپاره تیار کړي. لکه چې ولیده چې دغه ابو عامر د احد په غزا کې د مشرکانو سره راغلی او د جنګ تر شروع کېدو د مخه و میدان ته راووتی. د مدینې منورې انصارو خصوصا د خزرج و قبیلې ته چې د جاهلیت په وختو کې د مخلص موریدان و خطاب وکړ او د دوی څخه یې وغوښته چې زما و طرف ته راسئ. مګر دغه احمق په دې نه پوهېدی چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په مقابل کې هغه د پخوانۍ کوډې او جادو کله چلیږي. نو ځکه انصارو د ده په جواب کې وویل ای فاسقه او ای د الله دشمنه الله دې ذلیله کړه موږ به څنګه رسول الله صلی الله علیه و وسلم پرېږدو او ستا ملګرتیا به کوو. د انصارو د دغه مایوس کوونکي جواب تر اورېدلو وروسته ابو عامر الفاسق ډېر په قهر شو او داسې یې وویل یا محمد صلی الله علیه و وسلم تر دې وروسته چې هر قوم ستا د جنګ دپاره راځي زه به د هغو ملګری یم. نو د حنین تر جنګه پورې بې له ناغې د کفارو په ملګرتیا د مسلمانانو سره جنګېدی. د احد په غزا کې هم دی و چې په میدان جنګ کې غارونه کیندلي او جوړ کړي وو او رسول الله صلی الله علیه و وسلم ویوته د هغه غارو ولوېدی. تر جنګ وروسته ابو عامر فاسق دا حس کړه چې اوس هیڅ یوه عربي قوه د مسلمانانو په مخ کې نسي درېدلی. نو په تېښته سره یې ځان شام ته ورسوه او د مدینې منورې منافقانو ته یې خط ولیکئ چې زه به د روم د قیصر سره ملاقات وکړم او د هغه د یوه زورور لښکره سره د محمد صلی الله علیه و وسلم جنګ ته درتلونکی یم چې د سترګو په رپ کې به د مسلمانانو ټول امیدونه د خاورو سره برابر شي او مسلمانان به بالکل ختم او فیصله کړي. خو تاسې اوس یو تعمیر د مسجد په نامه جوړ کړئ چې هلته به د لمانځه په نامه سره راټولېږي او د اسلام پر ضد به د مدینې منورې مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په استقبال کې ویل او پیغامونه او ټول مسلمانان او که زه هم مجبور شوم هلته به د مسلمان په نامه درس صلی الله علیه و وسلم مدینې منورې ته داخل شو. پر هر کلي چې راسي د هغه ځای څخه به د اسلام ضد کارونه نشرو. الله صلی الله علیه و وسلم مقاصدو دپاره د مسجد قبا په مقابل کې صلی الله علیه و وسلم د دوی سره پاتې شي او رسول الله صلی الله علیه و وسلم دا بهانه وکړه چې یا رسول الله په الله مو دې قسم وي چې زموږ د بدو نیت نه دی خو د یخ او باران په سبب خاصتا د مریضو او ضعیفو خلکو په سبب چې د مسجد قبا پورې نشي موږ د مسجد جوړو چې لمونځ کوونکو ته سهولت او اساني وي. د تبوک د غزا د شروع مال او شتمنۍ خاوندان نه بنا وهر یو دا تمنا او رسول الله صلی الله علیه و وسلم چې یا رسول الله کته یو ور حل تراسي نو د انصار مسجد کې المنحدات تاسو به مهرباني
زموږ دپاره به د سعادت او برکت سبب وګرځي. یا رسول الله او دغه غوښتنه یې هم په دې سبب سره چې د دوی په فکر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه عمل په لیدلو سره به د ځینو ناپوه او ساده مسلمانانو جل جلاله د طرفه امر کړی ده د منافقانو د مکر او حیلې په دام کې بند سوګنی د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه وخت کې د تبوک د تلو د پاره هم په تیاری او آمادګي مشغول نو یې وفرمایل یا بخلق خوشونی او رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه چې د الله جل جلاله اراده هغه سی بوس او واقعا رسول الله صلی الله علیه وسلم تبوک ته ووت او په جديد مسجد الضرار کې لمونځ نکي ادا پر هر کلی چې براغله خلق بغوښته چې خوشونی مگر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل د جنگ کولو مرکز وشرهیوه مگر کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ودای تبرک د غزا څخه فارغ شو او مدینه منوره ته نږدې شو نو د الله جل جلاله د طرفه دغه آیات چې نازل شو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نمبر آیات نه دي نکشته کې والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل الله جل جلاله او هغه منافقان چې جوړ کړی وو مسجد دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم مؤمنانو ته او جوړ کړی دی دا منتقار د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماماګانو په مابین کې د مؤمنانو د کورو جوړ کړی دی د پاره د انتظار د هغه چا چې په خایله چې الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دا خوشو چې د خپل ماماګانو سره واړل الفاسق علیه الصلاة والسلام ولا يحلفن إن أردنا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم او خبرو اراده بل هر وايي چې زموږ قرار ده خو ابو ايوب انصاري رضي الله تعالى عنه تلوار راغلي او الله جل جلاله شاهد عليه وسلم سامان دوی خپل قسمو کې خامخا درواغجنان دي رسول الله صلى الله عليه وسلم طرف شاهدي ده چې زما سامان چیرې منافقانو دغه مسجد ضرار د خپل مشورو د مرکز لپاره او د مسجد صلی الله علیه وسلم فرمایل المرء مع رحله الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د استوګنې شرف د ابو ضرار د مسجد د جوړولو اصلي او اساسي مقصد یې ښکارا کړ او اسعد کوم وخت رسول الله صلی الله علیه و سلم راغلی د رسول الله صلی الله علیه و سلم مدینه منوره ته ورنږدې شو نو یې د خپل اصحاب کرام روزنه دغه نفر په بل روایت کې رسول الله صلی الله علیه و سلم خوشاله وکړه معان ابن عدي عامر ابن سكن او یو بل سلام چې نوم یې ولي او متصرف یې مدینه منوره ته ولې ائتمان ولي راغلی رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل دغه مسجد شو ونړوي او ذکر سره یا رسول الله دغه اصحاب کرام هم د رسول الله صلی الله علیه و سلم د حکم د عمل کولو د پاره تر لشکر د مخسوه هل تولاله او دغه مسجد ته اول ورور واچاو او بیا یې د هغه دیوالونه ورونړو منافقان رسول الله صلی الله علیه و سلم امر منع چې پر دغه مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم امر په مدینه منوره کې دغه اوسنۍ مسجد او تاسو ویني او منځونه پکې ادا کوي د رسول الله صلی الله علیه و سلم اولنۍ مسجد پر دغه ځای ابو عامر الفاسق دا مسجد خپل دعا او د رسول الحرام صلی الله علیه و سلم په امین په شام مبارک ترين مشرف ترين ځای کې د خلقو څخه جلا او د پردیسي په مرز دغه مسجد د پاره الله جل جلاله په سورۃ التوبه کې دغه مسجد په اړه کې فرمایي لا تقم فيه ابدا او د الله جل جلاله په اراده على التقوى من اول يوم نو پر دغه ځای د مسجد نبوي کې جوړېدو سره هیڅ کله په دغه مسجد ضرار کې د لمانځه لپاره مل الله عز وجل خامخا هغه د قباء مسجد لپاره اختیار کړی دی او تداوی د اول ورځ څخه پر تقوا او مبارکداري د مسجد نبوي د جوړولو کار شروع دی چې د لمانځه لپاره چې مخکې مدویل رسول الله صلی الله علیه وسلم يحبون ايوب انصاري رضی الله تعالی عنه په کور کې سکونت او هڅوګنه اختیار کړ
په دغه مسجد قباء کې داسې خلک دي چې دا خوښ لري چې خپل ځانونه د ګناهونو صلی الله علیه و وسلم ته هغه لوړه کوټه الله جل جلاله ځکه ابو ایوب رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله دا معلومه چې مسجد کې ابو عامر فاسق او منافقانو په باره کې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ورته یا ابا ایوب د غزا په باره کې مش خبرې کوي ما او خلق ته دغه دروم د آمادګۍ خبرونه او معلومات د لري څخه د اوازو پر قسم ابو مسلمانانو ته رسیده هم قبول بالاخره په دغه وختو کې د انباط یو ډله و مدینه منوره ټول اصحاب کرام انباط یو قوم چې د شام څخه تجارتي مالونه مدینه منوره ته راوړه ځکه الله جل جلاله موږ د دې لپاره راستولي خبر په تفصیل او تاکید سره راوړي الله عز وجل د مسلمانانو د حملې لپاره یو قوي لشکر جوړ کړی هو انشأكم من الارض او دغه لشکر فيها او قومنداني يعني هم دغه الله د ډیرو لوی مشرانو څخه و یو مشر ورکړي د اعمار او دغه لشکر سره نور عربي حق قبيله هم یو ځای کړی دي کوم چې نصرانيت او اوشتي او تابع نو ځکه د مسجد په جوړولو شرط ته معلومه ده چې د عربو هغه قبيله چې د شام پر حدودو پرتې وي د پخوا څخه د نصرانيت لپاره داخل شوی اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرين رسول الله صلى الله عليه وسلم چې هم د اصحاب کرام سره کار کاوه نو د علیه الصلاة والسلام خبر رسیدلی سره د مسلمانانو د پاره دوی خطر پیدا او هغه شاوتل چې دغه خطر یو نور هم زیاتاوه اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة ډیر شدید ګرمي فاغفر للمهاجرين خلق په وچکالي او مشکلات اخته حیوانات رسول الله صلی الله علیه و وسلم شعر نوای هم تازه او الله جل جلاله د سوره یاسین په 8 نمبر آیات کې فرمایي وما علمناه الشعر وما ينبغي له چې دغه څنګه په وخت او دغه حال کې د خپل کورو څخه په يعني محمد صلى الله عليه و وسلم شعر مدینه منوره او شام په شعر و انشاء ډیر زیات وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم غوښته چې شعر وایي رسول الله صلی الله علیه و وسلم نه بلکې د حالات په شعر کې به هم خطاوتي او دقیق نظر سره کتل چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم تر هر چا د مدینه منوره تر مشکلات مهمه نور تلی رسول الله صلی الله علیه و وسلم صلی الله علیه و وسلم مشکلات په سبب په خلق سره په مقابله کې او خلق لږ تاخير او کسالت وسلام نو او روم ته دا موقع ورکول چې هغه منطقو ته ورننوځي چې مسلمانانو تر نفوذ او سیطرې لاندې دي او دا د مدینه منورې پر طرف مسلمانانو شعر وایي پر اسلام دعوت او د مسلمانانو پر عسکري شهرت به مګر ژبه د شعر د طرفه د دعا و طرف ته ولاړ او هغه جاهلیت به بیرته راژوندی سي رسول الله صلی الله علیه و وسلم د مسجد په جوړولو کې بخوره کار ورسره کاوه او اوس اخیری او کار ورسره پورته کول او هغه منافقان صحابه کرام په کار کولو کې ډېر کوشش کاوه مسلمانانو حمله وکړي چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم کار کوي ابو عامر الفاسق په واسطه ارتباطونه نیسي ډېر شدت نو هغه وخت شروع د مخه طرفه پر مسلمانانو حمله وکړي منافقان به د شاده طرفه د مسلمانانو نسونه په خپل خنجرو ورسري چې په دې ډول سره د رسول الله صلی الله علیه و وسلم او د اصحاب هغه کوششونه چې د اسلام د نشرولو لپاره کړي وو عباس او په عین حال کې یو عجبه پیشګویی هم ورته پس له ډیرو پرلپسې خونړیو جنګو او سریو لاس ته راوړي وي په مفته د لاس ورکړي حکیم او دانا رسول الله صلی الله علیه و وسلم په دغه ټولو کارو او نتیجو شکر پوهېږي نو ځکه د دغه ګرمۍ او مفلسۍ سره دا مقرره کړه چې مسلمانان باید د روم سره یو فیصله کوونکی جنګ د هغو پر سرحد او رومیانو ته دا موقع ورنکړي چې ودار الاسلام یا د مسلمانانو ملک ته ورداخل
کوم وخت رسول الله صلی الله علیه و وسلم دا فیصله وکړه چې موږ باید د داخلي اقتصادي او موسمي مشکلاتو په سبب د روم سره په جنګ کولو کې ځنډ او تاخير ونکړو. صلی الله علیه و وسلم په اعلان وکړ نو دغه لوړي خونی چې د روم سره د جنګ لپاره خپل ځانونه تیار او آماده نه غواړو چې رسول الله صلی الله علیه و سلم او مکه مکرمه ته حال ولېږي چې د جنگ او سفر لپاره تیار شي او مدینه منورې ته راځي. په یو شپه کې و مشته رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه د عادت لپاره یو منځ ته وتی توریه وکړو او به ټول پر یعنی په صراحت سره نه ویل چې چیرې او د چا جنگ معلومه ده چې په خواني کورونه داسې نو لکه د نن د بل ځای یاداوه بلکې د دې لپاره چې دشمن د مسلمانانو په حرکت امکان و چې دا وبه ځکه دشمن خبر او رسول الله صلی الله علیه و سلم ته تکلیف د جنگ لپاره آمادګي ابو ایوب رضی الله تعالی عنه صلی الله علیه و سلم په هیڅ وخت بل شي نه صراحت سره د مقصد ځای نه یاد وچکره او ټول شپه ویش او خیبر څخه کوم وخت په دا دوه ځایو کې رسول الله صلی الله علیه و سلم ته مو خیبر په غزا کې په دې سبب صراحت چې الله جل جلاله د طرفه د خیبر د فتح کېدو وعده شوی یا حرکت نو توریه ته ضرورت نو او دلته د تبوک په غزا کې په دې سبب صراحت چې مسافر ډېر لري او شاید جنگ به هم رسول الله صلی الله علیه و سلم د دې جنگ لپاره د دې غوښتنه قبول کړه او هغه لازمه آمادګي ونیول شي. ابو ایوب رضی الله تعالی عنه خبر وي چې دا جنگ د هغه دولت سره دی چې په هغه وخت کې د دنیا هغه لوی مملکت بلل کېږي هغه پاته غواړي د راځي نو به ما او د دې جنگ لپاره عادي او معمولی تیاری هغه د علیه الصلاۃ والسلام دا جنگ ممکن ډیر وخت په بر کې ونیسي. نو مسلمانان باید صلی الله علیه و سلم دې وایي چې جنگ چې په هغه کې ممتاز او خامخا باید پوره استعدادات ورته نیول شوي او برابر شوي وای. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه و سلم د مقصد ځای په وضاحت او صراحت سره اعلان زما مور مسلمانان او جهاد ته تشویق خواړه دې بیرته راولېږه همدارنګه د سورۃ توبه ډېر آیاتونه په دغه وخت کې د دې لپاره نازل شول چې مسلمانان او جهاد او سفر ته تشویق ډوډۍ یا خواړه چې رسول الله صلی الله علیه و سلم و دې ته هم تشویق کړ ستاد لاس وهلو د ځای خواړه او نفس مالونه د الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایي دغه سفر او دغه جنگ لپاره آمادګي او د ډېرې سختې ګرمۍ په وخت کې او زه داسې یو بارانونه ځنډېدلي ول او وچکالي پیښه دا وخت داسې وخت وو چې میوې د پخېدو په حالت کې موږ هغه خواړه وخوړل یعنی تر اوسه نه وروسته مو بیا خو په رسول الله صلی الله علیه و د خلکو زړونه د دغه حاصلاتو سره تړلي وو دا یې خوښه وه چې حاصلات واخلي او بیا هر څه چې درته ووایم مګر کوم وخت چې علي بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و سلم چې خامخا باید د دې جنگ ته وفاره په مکه مکرمه کې پاتې وتلو کې اختیاري معاملات نه بلکې صریح امر وو علي بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه اسلحه رسول الله صلی الله علیه و سلم دا واجب او لازمه ده چې د جنگ ته وځي په مکه مکرمه کې په دغه حالاتو کې صادق مسلمان رسول الله صلی الله علیه و سلم سره مسلمان څخه پیژندل کیږي امانتونه مجاهد او منافق سره معلومیږي ځکه دا امر اختیاري نه د مکه مکرمه کې واجبي او لازمي امر ویل به دغه هر چا امانت چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم سره پروت دی ځکه دا د ګرمۍ او مفصل تکالیف او مشکلات ورته تسلیم کړه یا امانتونه ورته د مسلمانانو د پاره ډېر لوی امتحان وو د چا امانت نه دی پاتې او د هغې د واقعاتو په باره کې په سورۃ توبه کې ډېر آیاتونه نازل شوي چې دغه غزا او د هغې حادثات بیانوي که څه هم په سورۃ التوبه کې د نورو موضوعاتو په باره کې لکه د مکې مکرمې فتح او داسې نور بیان هم سره یو ځای جمله کې د تبوک د غزا واقعات او رسول الله صلی الله علیه و سلم زید بن الحارثه هم بیانوي هغه په خوا کې زید بن محمد ورته ویل کېده او د رسول الله صلی الله علیه و سلم د اهل بیت څخه د تبوک د غزا د واقعات معلومات په ټول کې سوي وو
دا خبره یو وار بیا تکرار مکه مکرمه ته ولېږي چې په سیرت النبي صلی الله علیه و سلم نو یو خبر د قران مجید په ډیرو الحادثه نسو پوهېدل مکه مکرمه ته ولاړ سوره توبه په یو صلی الله علیه و سلم اهل بیت کرام رب عز وجل فرمایي چې په هغو کې د رسول الله صلی الله علیه و سلم زوجات او وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ايمن ذلكم خير لكم رسول الله صلى الله عليه و سلم يولو يعني زینب مسلمانانو تعالی عنها تاسو کسبک یاست چې د العاص زوجه د خامخا جهاد کې پاتې سول د سپک او درانه څخه مقصد دغه ټول حالتونو موقع نسو برابر کپیاده یاست کچبای پس کماره یاست غریبان کزاړه یاست کزوانان رسول الله صلی الله علیه و سلم کبه اصلحه یاست یا مسلح کآزاد یاست کبریان کمجرد یاست حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه زوجه هر حال چې یاست دارنګ د دوی سره او تاسو د الله جل جلاله پلار کې د اعلاء کلمت الله تعالی عنه کو الهي هم د ترقی لپاره په خپل مالو او په خپل ځانو جهاد د ابو بکر رضی الله تعالی عنه تاسو د دنیا او آخرت لپاره اسماء رضی الله تعالی عنها په خپل بیان کې چې د هغه برکت سره څه پیښ د جهاد اخروی ګټي او هر چاته معلومه دي مدینه منوره په جنت کې لوړې درجه او ډېر نعمتونه اول ورغلي مګر د جهاد دنیوي ګټي څه دي او حتی د مکسان یې وجل فارو څخه غنیمت حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وايي عزت ژوند کوم وخت چې ابو بکر نن ورځ مسلمانانو دغه رضی الله تعالی عنهما مدینه منوره ته هر چیرې چې مسلمانان دي هغه ذلیل او د ځان اختیار نه لري او د دې د دوی پښتني توارد سبب او علت دی چې نن ورځ مسلمانانو جهاد او نا امیدي شعور مګر واقعي مسلمانانو چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم اعلان واوري چې د روم د جنگ لپاره یو رسول الله علیه و سلم دغه امر د عمل کول لپاره لکه په مسابقه کې محبوبه کې هر یو کوشش کاوه چې تر هغه بل د مخه خپل ځان تیار او آماده کړي او د صحت ځای کې د هر طرفه کاسه او پیمانه کې برکت واچوي او قبيلو او دغه شروع ځینې نقل کې د مسلمانانو څخه یو نفر هم په دې نو راځي چې دغه غزا څخه رسول الله صلی الله علیه و سلم د ژوند چې په زړه کې مرحله بیان پای ته ورسېږي چې وجه ژوند چې دغه غزا لپاره سفر پر نفس او دغه او مشکل مکه مکرمه د دعوت سفر کې لوړ لکاله دوام وکړ او سخت امتحان محترم ورونو نو د منافقانو رسول الله صلی الله علیه و سلم د هجرت د واقعاتو د شپو هدو لپاره یو څه تفسیري ته ضرورت ویني الله جل جلاله دغه منافقانو په باره کې د سورۃ توبه په 22 نمبر آیات فرمایي موږ هغه وخت خبرې وکړې چې مسلمانانو د اول وخت لپاره حبشه ته هجرت قاصدا او اوس به هم د هجرت په باره کې په مختصر ډول سره دونه ووایم او به تکلیف وای الله جل جلاله چې غنیمتونه او ولجه پلاس ورزيدي نو به ستاسو متابعت کړی دین احکام په دا عقیده د ملګری سره او خرابیه سره مخامخ بعدت علیهم الشقه او عقیده تهدیدی مگر پر دوی دغلار او مسافه لري مال او جاه نو ځکه نه در سره بلا قیامت نه لري وسيحلفون بالله عز وجل استطعنا لخرجنا معكم چې د دین او عقیده د ساتلو په لار کې دغه ټول شیان يعلم انهم لكاذبون صحابه کرامو يعني کوم وخت چې تاسو بیرته دغه غزا څخه راځي نو دوی په الله سره قسمونه یادوي چې کچې زموږ د سفر طاقت وای نو کوم کې د الله عز وجل د قانون تقاضا ده خپل ځانونه دغه د دواغو په قسمو سره هلاکوي او په حق الله جل جلاله عالم دی چې دوی خامخا دواغجنان دي او منافقانو په باره کې دغه آیاتونه نازل شو چې د حال امت په اسلامي اخلاق پورې لاس ونیسي یوازې دا نه او د صحیح الهي دین متابعت وکړي کې ډېر واقعات پیښ شوي دي چې په هغو کې منافقان کشف شوي او رسوا شوي دي د تبوک غزا که څه هم په هغه کې د روم سره جنگ مقصد وو مګر په نتیجه کې ډېرې شدیدې ضربې او وارې په منافقانو وو حقیقي او واقعي جنگ د منافقانو سره وو نه د روم سره لکه څنګه چې بیا د پراتونکو واقعاتو کې کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم دغه غزا لپاره اعلان وکړي نو اعراب او منافقان ورسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورغله او داسې عذرونه یې ویل او جوړول چې د اخلاق ملت نه و
د عقیدې د طرفه د حق عذر څخه یو ملت چې د هغه عذر په واسطه د غزا د وتلو او ولاړ وي نور ملتونه او وطنونه به د ایمان مسلمانان ولې دغه غزا ته نه حقیقت او ولې غواړي چې ځانونه پاتې کړي په ډېره تیزي سره او رومیانو سره جنگ او بربادي جنگ نو لکه د خیبر د یهودو سره چې آسانه هغه خرابي او بربادي نه داسې غزا وه چې په هغه کې د هغه وخت د دنیا د لوی مملکت سره جنگ کوي په مقابل نو د منافقانو دا یقین چې مسلمانان ماته او شکست دغه ملت د خرابۍ په طرف او بل مسافه هم ډېره لرې وه نو وبېلای شي او نه غافله او کم عمره انسان ځینې هغه کسان چې په غیر معقول یا بېځایه عذر سره بیا ځان پاتې کاوه په قرآن مجید کې ذکر شوي په مال او وطن سره قرباني شریعت او قانون ګرځولی جد ابن قیس دغه قرباني د مسلمانانو لپاره چې د حدیبیې د مال او وطن ژوند او عزت لپاره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره اوله مرحله کې دوی د ټول شیان د لاسه ورکړي او هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې څخه تاسو ټول جنت ته داخلي شئ رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت هغه دغه جد ابن قیس کافي دلیل او اوس بیا ظاهر او ښکاره بل امتحان د وطن پرېښول او ضایع کول رسول الله صلی الله علیه وسلم کورونه پرېښول ښکاره او واضح امر وشو چې د تبوک وغزا ته وتل واجب او لازمي دي دغه هجرت د وطن ساتل او د نن کافر دی خو په ظاهر سره د اسلام دعوه کوي ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته عقیده په برکت غواړي چې یو عذر پیدا کړي مګر عذر نه لري نو یې ویل یا رسول الله او کامیاب ټول خلق ته دا معلومه ده چې په ټولو عربو کې زما مسلمانانو ته هزارونه ورکول چې ډېر رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجود اراده کړې و اوس په هیڅ دروم شذي هم ډېر شایسته دي کزماس په رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نو هلته مده او ښکارا نقطه ځکه زه پر دې ډېرېږم کې درته بیان کوم هغه ښځې ولیدلې اوله نقطه په یوه فساد ښکارا شی چې موږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت څخه را معلومیږي په فساد او رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول اصحاب کرامو د جملې څخه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اختیار دغه سړي په باره کې په دې سفر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری وي ومنهم نو علماء کرام د دې څخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره وان جهنم لمحيطة بالكافرين يعني دين دغه منافقان څخه هغه څوک دي چې وایي ما ته لپاره کېدو اجازه راکړه او ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه هم رضی الله تعالی عنه د خلافت او لا گمراهی کې لویدلی و دغه مفهوم تاکید او تاکید بیا خورسته کې کافرانو راګرځیدونکي مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمل مرضی کې دا زیری ورته د امامت لپاره ابو بکر رضی الله تعالی عنه الله جل جلاله او خپل معزز رسول صلی الله علیه وسلم ته ډېر نرم لهجه سره فرمایي بل څوک نه کوي چې الله او بل عفو درته کړی دی صحیح حدیث کې ولې ودغه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي محترم د ځان د پاره خلیل پیدا کولای پاتې حساب نو ابو بکر به می د ځان خلیل ګرځولي وای رواه مسلم او سبحان ربك الله رب عز وجل بخبل احسان سره ابو بکر رضی الله تعالی عنه دغه امتیاز او لائق رب العالمين ابو بکر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه تعلیم و اسلام سلم رادیو ستاسو د ذهنونو روښانه کوونکی یو نمونه او مثال بلکې خپل روح او مال د رسول الله صلی الله علیه و سلم په ملګرتیا او د هغه د پاره قربانول موږ ولیدل چې رسول الله صلی الله علیه و سلم ته وویل تر هغه به ته غار ته نه ننوځې تر څو چې زه ورنسم. محترم ورونو زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالى پراتونکي کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. د اسلام د مبارک دین بشپړ تعلیمات
د اسلام د مبارک دین زرینې پلوشې په شیبه اسلامي تعلیمات یوازې د تعلیم اسلام رادیو څخه نبوي احادیث د هلو او خوښیو ترک د نبوي سیرت حیات الصحابه عالم الاسلام رادیو په کندهار ښار کې لومړنی شخصي اسلامي رادیو په دې ښکلي او ښایسته کې د ژوند څو شېبې تېرول عالم الاسلام رادیو د هیلو او خوښیو سرچینه د کامیابۍ راز د الله جل جلاله په عبادت کې نغښتی دی زمانہ لري دوام تا بنا